نو ما خبر هم دا کوله چې دا هر بټن دوه حالت لري، یو شیفت سره او یو بغیر له شیفته. په شیفت کې اصل قاعده دا ده لکه سپیس کې چې موږ څنګه خبره کړې وه چې که ښي لاس باندې لیکل کوو چپ لاس وهو او که په لاس لیکل کوو سپیس په ښي لاس باندې وهو. او دلته په شیفت کې دغه قاعده ده. په شیفت کې که موږ لیکل کوو په ښي لاس باندې نو شیفت په چپ لاس باندې نیسو، او که په چپ لاس لیکل کوو شیفت په ښي لاس باندې نیسو. دا زموږ ستاسو یو قاعده ده. اوس مخکې ځو هماغه اولنی درس ته. اولنی درس کې موږ چپ طرف نه شروع کړی وای، فرضاً یا ښي طرف نه شروع کړو. نو ښي طرف نه چې شروع کړو دا ملګري لږ هلته ټایم ضایع کېږي، زه چې ټولو باندې مایکونه بندوم. به هر تقدیر مایک تاسو مه آن کوئ. نو موږ دلته ښي طرف نه شروع کوو. دا هره بټن دوه حالت لري. نو دلته موږ تی لیکلي وو، اوس شیفت سره به هغه ټی راځي، په مخالف لاس باندې شیفت نیسو. بیا زه زر زر دا حروف وایم چې تاسو لږ ورته متوجه اوسئ. بیا نون د نون سره نون راځي، او میم د میم سره تی راځي. یو قاعده عمومي اکثر خلک چې دا وګوره تاسو دا تی په پښتو کې زیات نه استعمالیږي، بلکې بیخي پښتو کې د استعمال ځای نه لري. دا عربي لفظ ده او له عربي نه رانقل شوی د پښتو کې استعمالیږي. نو که اوس موږ تاسو رحمت اوس فرضاً ورحمت الله لیکې، ورحمت الله ډېر داسې لیکي ادم غلط ده. او که څوک داسې لیکي، ځینې کسان بیا د تی په ځای هی لیکي او رحمه الله ویل کېږي. اصلي قاعده دغه تی استعمال ځای همدا ده چې ورحمت الله همدغه تی موږ ولیکو ورحمت الله، نو دا صحیح لیکل دی. د دې استعمال تاسو باید معلوم وي درته چې هغه عربي الفاظو کې پښتو کوم څه کره پښتو کې استعمالیږي، پښتو کې دا تی استعمال ځای نه لري، نشته. عربي الفاظو کې دا باید موږ عربي الفاظو کې دا استعمال کوو. بل دلته کاف دی او دلته شیف سره دوه نقطې د تشریح نقطې راځي. هغه موږ وروسته کله کله داسې لکه اوس موږ پورته یو آیات لیکلی ده، آیات لیکلی زه لاندې د آیات ترجمه لیکمه. نو ترجمه دا تقریبا تشریحي نقطې ورته ویل کېږي. دا ما بعد اکثر تشریح وي د ما قبل لپاره، نو دا هلته استعمالیږي. او دا هم دغه لکه په کاف سره دا لیکل کېږي، کله شیف سره موږ کاف ولیکو. بل دا دی دا لیکنښې چې دی د لیکنښو خپل مستقل درس انشاءالله یو ورځ به د لیکنښو مستقل درس وي. همداسې یګانې نن را روانې دي، د یګانو 5 قسمه یګانې پښتو کې استعمالیږي او د هغې مستقل درس انشاءالله هغه بیا په خپل ځای باندې هغه وایو. خو نن صرف اسې اشاره قدر ورته کوو. بل دلته چپ لاس ته ځو. چپ لاس ته شین دی، هغې سره ښین لیکل کېږي. بیا سین دی، سین سره دا لکیداره یې ده. بیا دلته بې ټکو یې راځي ډي د منځنۍ ګوته باندې. شیفت سره که همدا وهو ټکو والا یې راځي. دغه کیبورډ کې چې ده یو ستونزه بنیادي له مایکروسافټ کمپنۍ نه راغلې ده. دې کې اکثر دغه بې ټکو یې چې ده دا ډېره قلیل الاستعمال یې د پښتو کې حتی ټولو ژبو کې دا یې کمه استعمالیږي. دا صرف په اخر کې یو خاص حالت کې استعمالیږي. خو دې کیبورډ کې یو غلطي شوې ده، دا کیبورډ باریزه دا یې بره راوړې ده. په کار دا وه چې دغه ټکو والا یې پاس راوړې وای، شیفت کې دا بغیر ټکو والا راوړې وه، ځکه هغه قلیل الاستعمال ده. خو په هر تقدیر ځینې فونټونه بیا دا مسله ورکوي چې کله تاسو دا اولنۍ یې ولیکئ بغیر شیفته، نو دا چې کله تاسو ولیکئ هغه له بل ما قبل او ما بعد سره وصل کېږي. نو دا یو بنیادي ستونزه ده. د هغې لپاره مسلکي کسانو ځینې فونټونه جوړ کړي. لکه دا اوس زه کوم فونټ کې دا پښتو په نوم باندې فونټ ده، اوس دې کې که تاسو لیکل وکړئ دا یې خپل منځ کې نه سره نښلي، هغه مغه بې ټکو یې د خپله ټکي هم را پیدا شي یو اتومات سیستم سره. که نه بنیادي د اصولو له مخې دا یې په دې ځای کې غلطه ده او دا اکثر فونټونو کې مسله ورکوي. دا کوم فونټونو کې مسله هم نه ورکوي، دا نوي جوړ شوي دي. بل دلته بې ده او د شیفت سره پې راځي. دلته هم بې پښتو کې تقریبا د پې استعمال زیات ده. او اوس راغلی ده دې کې اکثر د دې ډي ایل ایل فایل وي، هغې کې تغییر هم نشي راتلی. کله که څه تغییر دې کې راشي هغه بیا دومره ثقیل فایل شي چې استعمال یې کمپیوټر زر نه راځي. کله ته هغې باندې لیکل کول غواړې نو هغه لیکل هم هغه باندې نه کېږي. او بل د جی بټن چې کوم د دې کې لام لیکل کېږي، دا شیفت سره همزې والا راځي. دا هم پښتو کې د دې استعمال نشته، خو عربي الفاظ موږ پښتو کې کله استعمالوو هغې کې هغه همزه چې مفتوحه یا مضمومه یې هغې باندې دا همزه راځي، نښه ښکاره کېږي. نو دا د لام سره راځي، شیفت لام سره. بیا موږ الف لیکلی او شیفت الف سره مد راځي. کله که موږ یو مد په یو الف باندې راوستل غواړو هغه هم دې ځای کې لیکل کېږي. دا د منځ کرښه دلته ختمه شوله.
بیا لاندې ځو، لاندې کرښه هماغه ښي طرف نه شروع کوو، دلته دال دی، شیف سره ډال لیکل کېږي، او دا اړې ده شیف سره دا واو لیکل کېږي. ګوره دا واو هم د دې استعمال مختلف ځایونه دي. لکه اوس موږ لیکو فردا مؤنث لیکو، هغه په دې یې سره لیکو. ډېر خلک مؤنث فردا واو نه همزه نه ورکوي، اصول دا چې کار د ورکړل شي. یا نور همداسې الفاظ دي، فرضاً زه دا یو دوه لفظه لیکم، تاسو خپل ذهنونو زور ورکړئ که کوم لفظ هم ذهن ته راغی، فرضاً مؤمن ده، همداسې نور الفاظ دي. نو هغه چې کله واو دا عربي الفاظ دي، پښتو کې خپل له اصل دغه نه داسې لفظ نشته چې هغه همزه ولري. بل دلته موږ ګ لیکو، د دې ډېر خلک دې ته د ژ تلفظ کوي، خو اصلي دا جنوبي لهجه کې ګ ته لکه موږ. ډېر خلک ځینې خلک بیا د دې ګ ګ په ځای استعمالېږي، لکه موږ وایي، ځینې بیا موږ تلفظ کوي. خو به هر تقدیر جنوبي ولایتونو کې دا د ګ تلفظ کېږي، موږ یا ګیره او داسې الفاظ استعمالېږي. نو دا لیکل کېږي. او بیا دې سره کامه راځي، او کامه استعمال هم انشاءالله وروسته به وویل شي. خو لنډ دا ده لکه دا اکثر شمار ځایونو کې استعمالېږي. لکه زه وایم مېلمانه راغلي وو، احمد، بیا کامه خالد، بیا کامه ورته ورکوم، بیا نور نومونه، او بیا اخر کې یو او ورلیکم چې او پلانی راغلي ولو. نو دا ځای کې استعمالېږي. بل دلته کامه ده، او بیا سوالیه نښه راځي مخکې. نو سوالیه نښه چې د هغه هم استفهام په حالت کې کله چې موږ یو جمله ولیکو استفهامي، ته څوک یې اخر کې دا لفظ ورته ولیکو، یا ته چا پیدا کړی. نو دلته اخر کې سوالیه راوړو. مخکې یو غالبا نقطه پاتې شوله، نقطه هغه د غ سره نقطه راځي. نو هغه کله چې موږ جمله مکمله جمله ووایو، هغه اخر کې نقطه د مطلب دا چې دا جمله مکمله شوله. او د دې همدې لاندې بټنو کې موږ چپ لاس ته ځو. چپ لاس کې چې بیا زه به دا فونټ سایز لږ غټ کړم، کېدای شي ځینې کسانو ته لږ ستونزه وي. نو دلته چپ لاس کې بیا زوی لیکل کېږي، زوار سره همزې والا یې راځي. د دې یې په پښتو کې خو یو حکمي یې ده، دا په اخر کې استعمالېږي. ما تاسو ته عرض وکړو چې دا به اخر بیا یو ورځ مستقل درس وي. خو صرف دومره کله موږ لیکو، ډېر کسان رئیس ټکی لیکي، رئیس دوی داسې لیکي، یا خو داسې ولیکي چې دا هم غلط دی، یا ځینې کسان ریس ولیکي، دا هم غلط ده. همدغه یې چې موږ اوس وویله، نو همدا فرضاً همدغه یې چې موږ وویله دا به ولیکو، او یو یې به بله ورکړو. دا رئیس اصلي طریقې سره که کله تاسو غواړئ چې فرضاً په منځ کې د کلمې منځ کې همزه راغلې، هغه په همدې شکل سره لیکل کېږي. نو دا بل بیا هغې څنګ کې سر ټکي لري، دغه یې د سپکه یې ورته ویل کېږي. بیا هغې سره څنګ کې زی ده، او زی له پاسه بیا ژ راځي. لکه اوس دا څه استعمال ده، زی او ژ مناسبت سره لري. نو دا که شیف کې یو بل سره راسي، لکه مخکې یو بل حرف موږ وویل دال ولو، او شیف سره ډال راتلو، نو دلته ژ لیکل کېږي، او اصلي حرف زی ده. نو که تاسو ته زی معلومه ژ معلومېدای شي. بل دلته ری ده، او ری سره همزه راځي. دا همزه مې عربي الفاظو کې اکثر استعمالېږي. لکه موږ لیکو ماشاء الله لیکو، هغې سره دا همزه لیکو. او یو بله غلطي اکثر خلک چې لیکي، اوس فرضاً زه تاسو نه پوښتنه کوم، دلته ما انشاء الله ولیکل، تاسو ذهن کې جواب راکړئ. اوس خو کسان ډېر دي، که پوښتنه کومه دا انشاء الله صحیح دی او که دا صحیح دی. ډېر خلک دا اولنی لیکي، هغه انشاء چې د هغه د خلقت په معنا باندې جدا یو نوی شی پیدا کولو په معنا راځي. دا دوم انشاء ده چې ان شرطیه راشي. نو دوم همدغه پکار دا چې دا دوم ته ولیکو، لکه ان شاء الله همداسې کولی کو، دا صحیح لیکل دي. ځینې کسان یې هغسې کارډونه هم که تاسې د واده یا د ختم کارډونه یې، نو هغه هم دغه ترتیب باندې لیکل شوی. بیا دې نه وروسته موږ زال دی، زال لرو. واحد د کیبورډ بټنو کې دا زال حرف دی، دا خالي ده. دې کې شیف سره هېڅ حرف هم نه راځي. چې هغه موږ که شیف ونیسئ تاسو، دا به خالي راځي. بیا موږ پاس بټنو ته ځو. نن دا کیبورډ ختموو انشاءالله، سبا به د کیبورډ متعلق معمولي درس پاتې شي. نو ځکه دا پاس بټن هم زه وایم انشاءالله ملګرو باندې به درنېږي نه او غمیږي به نه، پرې دا درس به یاد کړي. او بل دا چې کله هم دا درس په تدریج سره ما ځکه اراده کړې چې تاسو پریکټس وکړئ او تاسو سره وخت کې، نو هغه یاد کړئ. نو وروسته که پروګرام بیا موږ څومره کمانډونه اجرا کوو، هغه ټول د لیکنې متعلق دی. نو دلته موږ دواد لیکو. دواد چې مو لیکل، که موږ دې باندې غړوندی راولو یا سکون ورکوو، نو دا د سکون نښه ده دواد طرف نه. بیا سواد دی،
سواد سره دوه پیښونه راځي که کله موږ یو تنوین راولو دوه پیښونه یي هغه په دې دغه سره سواد سره راځي بیا ثا سره دوه زیرونه راځي دې خوا بیا دوه زورونه دي سا سره څنګ کې نو که تاسو شروع کې غړوندی دی بیا دوه پیښونه دي بیا دوه زورونه دي بیا دوه زورونه دي اول دوه زیرونه راځي بیا دوه څلور بټنې د چپ لاس ختمې شولې دلته د چپ لاس بله بټن فې ده او فې سره پیښ راځي دا د پیښ او د فیم یو قسم لفظي مناسبت هم شته هېرېږي نه سړي نه او بل بیا دلته غین دی غین سره که موږ شیفت ونیسو نو هلته زیر راځي نو او پاتې شو عین دی عین سره بیا زور راځي او بیا موږ دلته بل ها لیکو نو هغې سره شد راځي که کله تاسو غواړئ یو کلمه باندې شد جاري کړئ رایولئ نو هغه دې سره لیکل کېږي بیا دلته خیره دا موږ پرون ویلي وه دې سره د خیره زی راځي اوس دلته هم د خې او د څې خپل منځ کې مناسبت ده خو دا کم همداسې کیبورډ راغلی ده زی د خې سره زی راغلی ده او بیا دلته چې موږ ح ولیکو ح سره بیا څې راځي نو بیا دلته جیم ده جیم سره قوس شروع راځي او چې د هغې سره قوس بند راځي که نه دا موږ تاسو اخري درس ولو کیبورډ تقریبا دې سره مکمل ختم شو او انشاءالله تاسو به یاد کړئ او دې باندې به پریکټس کوو نو او دې سره زه لکه دلته د حرکات او سکنات چې پې کېږي د اکثر زموږ خپل الفاظ دي که موږ دلته اوس فرض ما الحمدلله رب العالمین دا موږ را لیکلې ده خو دا لیکل ضروري نه دي یو خو دا ده که موږ آیاتونه لیکو یا احادیث لیکو هغې کې موږ ډېرې غلطیانې پې کېږي بل دا ده چې که تاسو عادي لیکنه کوئ او بیا بله لیکنه هغې ته حرکات او سکنات ورکوئ د حرکات او سکناتو لیکنه ډېره ثقیله یا ډېر په تکلیف لیکل کېږي نو که قرآن شریف وي قرآن شریف تیار موجود وي ډېرو ملګرو سره قرآن شریف وي هغې نه تاسو کاپي کوئ او کټ په پیسټ باندې دغه کوئ لیکنه کوئ لکه اوس دا الحمد لیکل ده که دا ما لیکلی کېدای شي ډېر وخت مې لیکلي وای خو ما را کاپي کړله د هغې د استعمال لپاره بس ښه طریقه دا ده چې لکه اوس ما سره یو فایل ده د قرآن شریف فایل ده نو ما سره دلته قرآن شریف فایل دی هغه زه خلاصوم دا اوس قرآن شریف خلاص شو ټول قرآن شریف د یو فایل کې ده نو که دا تاسو فرضاً دغه کول غواړئ رښتیا د ضمن کې یو بله خبره تاسو ذهن ته راغله د کونج کې چې ده دې عمل ته زومینګ ویل کېږي زومینګ به تاسو لیدلی دا یو شی له خپل اصلي حالت نه غټول یا وړوکی کول خو په اصلي وضع کې شی نه وړوکی کېږي نه په اصلي وضع کې هغه غټېږي صرف موږ ته په سترګو لکه زربین چشمیز یا هغه شیشه سړي سره وي یو شی بې غټوي نو دا د کونج کې ښي لاس ته تاسو وګورئ دا ماوس ما ور نږدې کړو نو دا زه اوس ښي طرف ته بیا یم هغه لیکنه ما ته را نږدې کوي او هغه غټېږي او که زه دا چپ طرف ته بیا یم هغه وړه شي او په یو وخت ډېرې صفحې هم دلته ښکارېدی شي ډېر کسان داسې دې حالت سره ډېر سخت خفه وي چې ما کمپیوټر خراب شوی ده نو دا د زومینګ حالت ده او دا دغه کېږي د دې شارټکټ دا ده چې کله کنټرول بټن ونیسئ او دا ماوس کې هغه دغه خبر د ګاڼۍ شانتې شوی وي هغه تاو کې نو دا وړوکی کېږي او غټېږي که دې اپشن ته ورم نه شئ ماوس ور نه وړئ خپله ماوس په هغه بټن باندې دا غټولی وړوکی کولی شي نو هدف مې دا و چې دلته نه موږ اوس یو آیات غواړو الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون دا آیات مې راواخیستو نو دلته به کاپي کړم عادي حالت کې همداسې موږ سره نن سبا هر چا سره شاملې دي احادیث پکار دي هغه ټول اعراب لري نو هغه ځینې یې راکاپي کوئ او بیا یې دلته پیسټ کوئ نو دې لیکنې نه به تاسو خلاص یاست او که تاسو لیکل کوئ نو هغه بیا ډېر وخت واخلي او تکلیف به مې غلطیانو چانس هم ډېر دی دا کوم ملګری چې لیکنې کوي دا دې نه کوي که نه پرېږدي نو دلته موږ همغه لیکنه کوو حرکات او سکنات ورکوو همدغه موضوع د درس وله هغه انشاءالله تاسو به پوه شوي یاست دې نه وروسته ورځو یو مخکې موږ تاسو ویلي وو اوس چې کرسر ولاړ ده دا په منځ د کرښې کې ولاړ ده که موږ د دې کرښې سر ته ځو موږ تاسو ویلي وو هوم به وهو که نه او که اخر ته ځو بیا به اینډ وهو او